نن ورځ درس restrictive cardiomyopathy ده. په restrictive cardiomyopathy کې اکثرا یو diastolic dysfunction منځته راځي، هغه کې عضلاتو د شخوالي له وجې نه. بطیناتو سایز نارمال ده، سیستولیک فنکشن سم ده، فقط عضلات یو stiffness لري، شخی لري. نو دا شخی او diastolic dysfunction په دواړو بطیناتو کې ده. dilated cardiomyopathy ډېری وخت left ventricle نه و، په hypertrophic cardiomyopathy کې هم ډېر وخت left ventricle involve کېږي. کېدای شي هلته هم دواړه بطینات ونیسي، هم dilated هم hypertrophic right ventricle ونیسي. نو restrictive cardiomyopathy کې خامخا دلته دواړه بطینات دي. په دواړو بطیناتو کې یو stiffness پیدا کېږي، یو شخي پیدا کېږي. دلته چې شخي پیدا سوله، عضلاتو استرخاء ونه کړله سمه، نو د اوزایناتو وینه ټوله بطیناتو ته نه تویېږي. د اوزایناتو د فلو په مقابل کې یو مانع شو. نو دلته اوزایناتو کې چې حجم ډېر څه، اوزاینات دواړه دیلیت کېږي. داسې یو منظره پیدا کوي. بطیناتو سایز نارمل، وال ټیکنیس نارمل، خو ګریډ 3 diastolic dysfunction لري، restrictive خطر، restrictive pattern لري، او دواړه اوزینا د دې diastolic dysfunction له وجې نه دیلیت کېږي. دا restrictive cardiomyopathy ده. restrictive diastolic filling او decreased diastolic volume د هغې لپاره، نو normal or near normal systolic function. نو دلته ګورئ، دلته تعریف کې راغلی دي either or both ventricles، که نه د یو ventricle یا د دواړو بطینات. خو اکثرا معمولا داسې نه ده چې یو ventricle په restrictive cardiomyopathy کې نیولی، اکثرا چې دي دواړه بطینات دي. البته په هغه دلته هم سیکنډري شکلونه او ایډیوپاتیک او پرایمري شکل لري، که نه. خو دا پرایمري شکل کې خامخا دواړه بطینات دي. دا که یو بطین بیا یو مشکل پیدا کوي، سیکنډري کوم بل مرض پرې را وړاندې شي، دلته فایبروز رامنځته شي او ریسټرکشن رامنځته شي، هغه بېله خبره ده. نور اکثرا په ریسټرکټیو کارډیومایوپاتي کې دواړه بطینات دي. نو په دې کې ventricular cavity size نارمل ده، wall thickness نارمل ده، systolic function تقریبا ښه ده، او bilateral دواړه اوزینات پکې dilate دي. دا د restrictive cardiomyopathy منظره ده. left ventricle right ventricle دواړه نارمل، left atrium right atrium دواړه dilate، او په mitral flow کې grade 3 diastolic dysfunction. وایي چې restrictive cardiomyopathy حتما باید د restrictive diastolic filling سره یوځای. درست؟ نو معکوس بیا سم نه ده، یعنی restrictive diastolic filling حتمی نه ده چې د restrictive cardiomyopathy سره یوځای. یعنی که موږ تاسې داسې یو منظره وګورو، په restrictive cardiomyopathy باندې شک ولرو، نو په mitral inflow کې tricuspid inflow کې باید داسې یو موجه رسمه شي، grade 3 diastolic dysfunction راته وښیي، restrictive feeling راته وښیي. خو په هر مریض کې دا بیا restrictive cardiomyopathy نه ده. او ډېر ناروغان موږ تاسو لرو چې هغه dilated cardiomyopathy دي، خو grade 3 diastolic dysfunction ته ور داخل شوي دي، نو هغه خو داسې نه شي چې restrictive cardiomyopathy شو. یو مریض دا فیلر ده، هارت فیلر ده دي، یو انفکشن مریض ده، گرید 1 2 3 همداسې ور روان ده تر گرید 4 پورې diastolic dysfunction.
نو هر ګریډ 3 دیاستولیک ډسفنکشن ته موږ تاسو ریستریکټیو کاردیومیوپاثي ویلی نه شو خو هر ریستریکټیو کاردیومیوپاثي بې له ریستریکټیو فیلینګ نه نشي کېدلی یعنې داسې نه کیسې کېدلی چې موږ او تاسې دغه دواړه بطیناتو سایز نارمل پیدا کړو جدارونو ضخامت نارملي دواړه وزینات دایلیتي دا یو فیګوریشن دی ریستریکټیو کاردیومیوپاثي ده کله چې مایترال ترایکاسپین فلو ګورو دلته ګریډ 3 دیاستولیک ډسفنکشن یا ګریډ 1 بس دا بیا ریستریکټیو کاردیومیوپاثي نه ده د 2 ډایمنشنل منظره ټوله د ریستریکټیو کاردیومیوپاثي ده سیستول ښه ده درست جدارو ضخامت سم ده دواړه وزینات دایلیتي ډېری وخت داسې کېږي چې یو مریض چې اترال فیبریلیشن لري هغه داسې یو منظره ورکوي مثلا دلته یو مشکل را جوړ شوی ده یا د میترال لیګاژ له وجې یا د میترال ستینوز له وجې یو وزین دایلیت شوی ده یو وزین لږ دایلیت شوی ده دلته مخفي میراقونه فعاله شوي دي مریض تللی فیبریلیشن ته مریض فیبریلیشن پیدا کړ نو اوس دغه سیالۍ چې دلته پیدا شوي دي خو هم دا وزین دیپولرایز کوي هم دا وزین دیپولرایز کوي که د دې وزین ریټ 400 کې دلته هم باید 400 کې ریټ درست داسې ایریګولر ده دا به هم ایریګولر نو چې کله مایترال خلاصیږي دا هم داسې معاصره تقلص نه لري دایم نه لري دا خپله وینه ټوله دلته نشي غورځولی دایم نشي غورځولی بیا نو وروسته دا وزین د دې وزین د فیبریلیشن له وجې نه دایلیت کېږي یو مریض داسې وبولئ چې کورپلمونال مریض ده رایټ ventricular hypertrophy ده دلته یو ریګاژ رامنځته شو رایټ اتروم یې دایلیت کړ دلته مخفي میراقونه رافعاله شول فیبریلیشن ته مریض ولاړ وروسته بیا په همدې فیبریلیشن کې بیا ګورئ چې دا بل وزین هم دایلیت کېږي دلته خو یو معاصره تقلص نه ده او بل دلته ریټ ډېر زیات ده ډېری تقلصات چې دي هغه د بند میترال او ترایکس په وړاندې باندې اجرا کېږي د دې له وجې دا وزینات خامخا دواړه یو ځای دایلیت کېږي او ریستریکټیو کاردیومیوپاثي مریضان چې دي دوی هم بیا فیبریلیشن ته مسایل دي په دې کې دواړه وزینات دایلیت کېږي بیا وروسته دوی هم فیبریلیشن خواته ځي لږ څه دغه کار بیا مشکله کېږي چې دا څه ډول اصطلاح ده دغه ډیپ اینډ پلاتینو ښه دا ډیپ اینډ پلاتین دا په کتاب کې راغلی وله هغه اصلا د بطیناتو د فشار موجه ده هغه ایکو کې موږ تاسې نه ګورو که په کاتیترایزیشن کې کتل کېږي کاتیترایزیشن کې کتل کېږي د بطین فشار په دیاستول کې دلته خو استرخا خرابه ده لږ استرخا کوي دا فشار لږ راکوزیږي د وزیناتو نه چې وینه لاړله بطیناتو ته دلته فشار دفعتاً بیرته جګېږي جګېږي بیا همداسې جګ پاتې کېږي تر یو وخته پورې نو په دیاستول کې اصلا خو قانون داسې بطین چې دیاستول کوي فشار راکوزیږي صحیح راکوزیږي چې فشار راکوز شه بیا چې د بطین دې خوا نه وزین نه وینه ورځي بطین ته بیا دا فشار ورو ورو جګېږي داسې صحیح جګېږي بیا سیستول رامنځته کېږي دلته فشار پسې نورم جګېږي صحیح بیا دیاستول کې بیرته راکوزیږي داسې صحیح په
ریستریکټیو کاردیومیوپاثي کې فشار په بوتین سي استرخاء وکړه لږ راټیټ شه دفتن بیرته جګ شه په همدغه دیاستول کې همداسې جګ پاتې کېږي دیاستول تر اخره پورې جګ پاتې کېږي چې بیا سیستول رامنځته شي بیا فشار به د بوتین نور پسې جګ شي یو عمیق موجه ده بیا پلات ده بیا همواره ده دا د کاتیترایزیشن موجه ده دلته وګورئ دلته په دغه تیر کې ښودلې ده که نه تیر کې ښودلې ده فشار ده سقوط یې کړی بېرته زر جګ شوی دی بیا همداسې همواره پاتې شوی دی د دیاستول تر اخره پورې که په سیستول کې بیا نور پورته شوی دی یعنې لکه د جزر غوندې ده جزر څه موږ تاسو رسمو داسې یو موجه ده لږ راټیټ شوی زر بېرته جګ شوی ده بیا همداسې همواره تللی ده پلات تللی ده په سیستول کې بیا جګه موجه رسمو په دې کې ریستریکټیو کاردیومیوپاثي کې دوپلر تغییرات څه دي یو خو د مایترال دي مایترال کې ګریډ 3 دیاستول ډسفانکشن موجه رسمي این موجه به جګه وي دسلریشن ټایم به کم وي این موجه به جګه ټیټه وي د ای پر ای تناسب به د دوه نه ډېر وي د یو نیم نه به حداقل ډېر وي که دلته پلمونري وین فلو ویلوسیټي وګورو په پلمونري وین فلو ویلوسیټي کې نارمل سره هم ده سیستالیک جګ ده دیاستولیک فارورډ فلو ټیټه ده نارمال کې د فشار ښکته وي که نو په ریستریکټیو کاردیومیوپاثي کې دلته بوتین شاخي لري د وینه ټوله نشي تللی د یو مقدار وینه پاتې کېږي په سیستول کې دلته فشار جګ ده نو د هغې لپاره ریستریکټیو کاردیومیوپاثي کې سیستالیک فارورډ فلو ټیټه دیاستولیک فارورډ فلو جګ درست په هیپاټیک وین فلو ویلوسیټي کې هم داسې مشکل راځي نو هلته هم سیستالیک فارورډ فلو کم دیاستولیک فارورډ فلو جګه درست او ریورزال فلو بیا پکې ډېر دی هم په دې کې ریورزال ډېر ده په پلمونري وین فلو ویلوسیټي کې ریورزال فلو جګه راځي او هم په هیپاټیک وین فلو ویلوسیټي کې په ټیشو دوپلر کې که چېرته وګورو انولس ویلوسیټي دلته وګورو په انولس ویلوسیټي کې سیستالیک فنکشن خو په ریستریکټیو کاردیومیوپاثي کې سم ده سیستالیک موجه به سمه وي او استرخاء به ډېره خرابه ده ای زبر به ډېر کوچنی او اوزین سي تقلص کوي اوزین هم بوتین ته وینه ډېره نشي داخلولی ای زبر ویلوسیټي به کم راشي یعنې بوتین به لږ استرخاء وکړي په د اوزین د تقلص له وجې او همداسې دلته مایترال فلو پروپاګیشن ویلوسیټي به کمه وي درست دلته به سرعت کم وي دا تشخیص تفریقي ده د کانسترکټیو پیریکاردایټس او ریستریکټیو کاردیومیوپاثي ترمنځ دا تشخیص تفریقي کتابو کې راغلی ده خو مشکل خو په دې نه ده چې هلته په کانسترکټیو پیریکاردایټس کې دلته یو ټیک پیریکارد دی د قلب شاوخوا ته نو د هغې وجې نه سړی پوهېږي چې پیریکاردایټس ده پیریکارد زخیم ده دا کانسترکټیو پیریکاردایټس ده په کانسترکټیو پیریکاردایټس کې هم داسې موجه رسمېږي اکثرا ګریډ 3 دیاستول ډسفانکشن رسمېږي درست خو هلته بیا منظره داسې نه ده تقریبا هلته اوزینه دیلیت کېږي خو داسې نه دیلیت کېږي لږ تفاوت کوي په دې چې د پیریکارد چې ده بوتین یې رانیولی ده خو اوزینات هم سره رانیولي دي اوزینات دیلیت کېدلو ته نه پرېږدي نو دا انولس ویلوسیټي چې ده دا خو جز د مایوکارد ده درست نو ریستریکټیو کاردیومیوپاثي کې دا مشکل لري دا ټول مایوکارد مشکل لري په کانسترکټیو پیریکاردایټس کې خو په مایوکارد کې مشکل نشته پیریکارد کې مشکل ده بوتین داسې ځان نشي خلاصولی
داسې نشي خلاصولی، داسې خو ازاده ده، دې خواته خو ځین ده، دې خواته خو ازاده خلاصېږي. نو په کنسټرکټیف پریکاردایټس کې بیا د انولس ویلوسیټي وګورئ، ایزابر بیا ډېره جګه موجه رسمېږي. بوتین داسې ځان نشي خلاصولی، معاوضوي شکل داسې ځان خلاصوي. نو ایزابر موجه سې هلته وګورئ، دا سیستالیک موجه، دا یم ایزابر موجه. این موجه خو کوچنۍ ده دلته، داسې یو جګه موجه ایزابر رسمېږي. نو بیا ځینې تغییرات داسې هغه تنفس سره تغییرات دي چې کله موږ او تاسې کنسټرکټیف پریکاردایټس ولوسته، تامپونات هم ولوسته، بیا د نور تشخیص تفقیق به بیا هغلته وکړو سره. دا هم هماغه جدول داسې دی، ریسترکټیف کاردیومایوپاتي او کنسټرکټیف پریکاردایټس ترمنځ تشخیص تفقیق. اریتموجینیک رایټ ventricular dysplasia یا اریتموجینیک رایټ ventricular کاردیومایوپاتي. په دې حالت کې رایټ ventricle مایوکارد څه ده؟ هغه په شحم یا په فبروز باندې بدلېږي. دا خپله عضلي نسج څه ده؟ دا یا په شحم بدلېږي یا په عضله باندې، یا په شحم باندې یا په فبروز باندې. چیرې که دغلته د عضلې په عوض باندې دلته شحم رامنځته سي او یا وروسته دلته عضله دلته په فایبروز باندې بدل شي. شحم څه ده؟ لکه عضلې غوندې تقلص نه لري، لکه مایوکارد غوندې صحیح تقلصیت نه لري، هغومره قوت چې عضلات لري شحم نه لري. درست؟ دا خو فتح تیشو ده. او فایبروز تیشو څه ده؟ فایبروز تیشو قوت لري، ضخامت نه لري، ډېر نازکه ده، بیا تقلصیت نه لري. درست چې پمپ سره کومک وکړي د بوتین. نو له دې وجې نه دغه شحم و فایبروز څه ده؟ دا قسمتونه تقلصیت نه کوي. نو له دې وجې به دا بوتین دایلیت شي. دلته چې بوتین موږ او تاسې ګورو، رایټ ventricle به ښه دایلیت وي. رایټ ventricle به دایلیت وي. په رایټ ventricle کې ځینې برخې به داسې نازکې، ځینې به ضخامت سم او په ځینې ځایو کې به بلجینګ یا نیوریزم به وي. نو دلته ریجینل وال موشن ابنارمالیټي ګورو، لکه د انفرکشن مریض غوندې. یو برخه نازکه ده، یو برخه انیوریزم لري، یو برخه اکینیتیک ده، یو برخه هایپوکینیتیک ده او یو برخه دیسکینیزیا لري. درست؟ داسې مختلف وال موشن ابنارمالیټي کېدای شي وګورو، یا هایپوکینیزیا وګورو، یا اکینیزیا وګورو، یا دیسکینیزیا یا انیوریزمونه پکې وګورو. او د جدار ضخامت به پکې سم نه وي. داسې هغه قسمتونه چې فایبروز لري، نو هغه فایبروز قسمتونه خو بیا نازک کېږي، او هغه قسمتونه چې شحم لري هغه قسمت به هایپوکینیتیک تقلص به نه لري. نو کېدای شي داسې مختلف وال موشن ابنارمالیټي پکې وګورو. بوتین به یې دایلیت، د دې لپاره چې دا برخه تقلص نه لري. بوتین به دایلیت وي، سیستالیک فنکشن به یې کم وي، یو ایجکشن فراکشن به ډېر ټیټ شوی. نو د دې تشخیص تفریقي د اکوټ کورپولمونال سره په تریکاس پریګورجیټیشن باندې کېږي. په کرونیک کورپولمونال کې څه ده؟ نو هلته چې فشار په پلمونري ارتري کې لوړېږي، هغومره چې لوړېږي دلته رایټ ventricle کرار هایپرتروفي کوي، دلته ضخامت زیاتېږي. بیا یو وخت کېږي چې بوتین فیل سي،
نور بیا بوتین دیلیت نو سه په کرونیک اور پلمونر کې بوتین رایټ وینټریکل سه دیلیت کیږي دې منظره به داسي رایټ وینټریکل به دیلیتي دغه دیوال به ډبلي زخامت بلري د دې کرونیک اور پلمونر نه کړه کچېرې یو پلمونري ترومبوایمبولیزم ورشي یو غټ شریان باندې کې نو هلته بیا بوتین سره دومره وخت نه سدسې د بوتین زخامت زیات کې خپل قوت ډیر کې درست هلته بوتین دفتن فیل کېږي د جګ فشار په وړاندې فیل کېږي وینه نشي پمپ کولی ډېر حجم دلته پاتې کېږي نو بوتین دفتن دیلیت کېږي نو بوتین دیلیت کېږي خو جدار یا پخوانی نازکه جدار ده کټ نه ده درست نو دلته هم په کورپولمونال کې په پلمونري هایپرتنشن کې والموشن ابنورمالتي یي دا جدار یا هایپوکینیتیک یا کینیتیکي سیستالیک ډیسفنکشن رامنځته شوی بوتین دیلیتي صحیح خو دلته فشار جګي تراکاس پرګورجیټیشن ویلوسیټي سیګوري نو په دې حالت کې ارتموجینیک رایټ وینټریکولر ډیسپلازیا کې څه ده هلته به موجه داسې کوچنۍ رسمي سي دلته بوتین سیستول خراب ده فشار کم ده نو دا وینه سي راځي په لږ سرعت سره راځي په دې حالت کې چې دلته فشار جګ ده ډېر جګ ده فشار نو دا تراکاس پرګورجیټیشن ویلوسیټي به ډېرې جګي که چیرې د رایټ وینټریکل فشار جګ و نو دا بیا کورپولمونال مریض ده صحیح هغه هم که پلمونري ستینوز ونه لري که نه په داسې حالت کې موږ تاسو وایي رایټ وینټریکل سیستالیک پرشر د پلمونري ارتري سیستالیک پرشر سره مساوي ده خو استثناء یې دا ده چې پلمونري ستینوز نه یا سب پلمونري ستینوز چې ونه لري نو دا جګ فشار چې دلته فشار جګي دا نو بل علت لري یا به پلمونري ستینوز یا به پلمونري هایپرتنشن درست او که چیرې فشار دلته ټیټي نو بیا ارتموجینیک رایټ وینټریکولر ډیسپلازیا ده او یا انفارکشن ده دغه دوه مرض دواړه داسې منظرې ورکوي هم په انفارکشن کې هم جدار دلته اکینیتیک کېږي یا هایپوکینیتیک یا انیوریزم جوړوي که نه والموشن ابنورمالتي یي دلته او بوتین پکې دیلیت کېږي فشار هم پکې سقوطي د ایکو هغه کلینیکي لوحه څه ده د ایکو فایندینګ څه ده او په ارتموجینیک رایټ وینټریکولر ډیسپلازیا کې او په انفارکشن کې دواړو کې تقریبا یو شانته ده خو دا تفاوت په د مریض په هیستوري کې کېږي تاریخچه کې د انفارکشن مریض به په همدې ورځو کې کوم چسپن پیدا کړی دوام به ډېر کم یا به دسمنې پیدا کړی دی چسپن نه پیدا کړی نو فقط دا څو ورځو کې به مشکل را پیدا شوی ارتموجینیک رایټ وینټریکولر ډیسپلازیا څه ده هغه تاریخچه ډېره اوږده ده دغه برخې چې موږ تاسو ویلې چې دلته فیبروز هم رامنځته کېږي د فیبروز شاوخوا ته ساحې چې دي هغه د برقي سیالو د تولید له وجې نه ډېرې فعاله وي که ارتمیا پیدا کوي وینټریکولر پریمچور بیټونه پیدا کوي مریض تاریخچه چې اخلي دوامداره وایي دلته یو پلپیټیشن راته پیدا کېږي سنکوب راته پیدا کېږي د هغې له وجې ای سی جیګانې چې پخوانۍ ګورې چې هر ای سی جي کې پی وي سیانې دي وینټریکولر تکیکاردي پکې پیدا شوی فیبریلیشن پکې پیدا شوی د مریض ژغورل شوی ده صحیح نو تاریخچه کې د اریتمیا تاریخچه یې بیا نو دلته چون دا فایبروز ده او د فایبروز څنډې چې دي هغه اریتمیا د ډېر مسایدې دي نو د همدې لپاره دغه نوم چې ورکول شوی ده دې ته اریتموجینیک وایي ارتموجینیک رایټ وینټریکولر ډیسپلازیا یعنی دغه رایټ وینټریکولر ډیسپلازیا بیا د اریتمیا نه ده تل اریتمیا د یو سره وي نو مریض وخت نا وخت دی اریتمیا نه شکایت کوي څو کلونو راهیسې او د انفارکشن تاریخ خو بیا ډېره لنډه وي دلته اوس دغه کې په کورپولمونر او پلمونري هایپرټنشن کې یعنې د ترانسپورټ ویلوسیټي ډېره زیاته وي او بالکل خو دلته فشار جګ و او په هغې کې مې خو کمه وي په پلمونري ستینوز کې او په پلمونري هایپرټنشن کې دلته فشار جګي صحیح
په اریتموجینیک رایټ ventricular dysplasia کې فشار ټیټ صحیح ده دلته ګوري low normal range right ventricular systolic pressure low normal high normal نه low normal صحیح ده کنه نو دلته فشار ټیټي په اریتموجینیک رایټ ventricular dysplasia کې په انفارکشن کې هم دلته فشار ټیټي په دواړو کې یعنی اخري سرحد ته نه ورسیږي هغه سه باردر لاین سي کنه هغه ته نه ورسیږي دلته فشار ټیټي هم په انفارکشن کې او په دغه کې هم په اریتموجینیک رایټ ventricular dysplasia کې بیا دلته یو ګورئ د تصویرونه دي دغه برخه ګورئ نازکه شوې ده صحیح ده کنه رایټ ventricle dilator په ټولو کې صحیح او ځینې وخت داسې وایي ترابیکولیشنونه کېدای شي تاسې وګورئ په اریتموجینیک رایټ ventricular dysplasia مریضانو کې کېدای شي داسې ترابیکولیشنونه وګورئ او دغه مودراتور بانډ څه ده دا ګورئ د سپین دلته بانډ دا وایي ډېر جلادار او روښانه ښکاري په دې خپله بطن کې او داسې ترابیکولیشن کېدای شي وګورئ د دې اکو کریټیریاګانې دي که نه تاسو فورس کریټیریا فار اریتموجینیک رایټ ventricular dysplasia in the right ventricular outflow tract enlargement right ventricular aneurysm ولري او چیرې excessive trabeculation ولري لکه دې غوندې او hyperreflectant moderator band ولري یعنې ډېر روښانه وي که نه نان کمپاکشن کاردیومیوپاتي څه ده دا یو کانجینیتال مرض ده سره په دې کې دغه عضله چې جوړېږي د عضلې د مایوکارد د بطن د مایوکارد په جوړېدو کې یو چېرته وقفه راځي بیا بېرته شروع کېږي نو نارمل حالت کې دا مایوکارد داسې یو تر بله سره امتداد لري صحیح داسې یو امتداد لري په نان کمپاکشن کاردیومیوپاتي کې دغه کمپاکشن له منځه ځي یو چېرته د عضلې نشونو توقف کوي دلته عضله قطع ده دغه ته وایي نان کمپاکشن یا ایزولیټډ ventricular نان کمپاکشن نو دا زیاتره هماغه قلب سه نه وایي جوړېږي امبریونیک ارست اف کمپاکشن ده صحیح ده د مایوکارد نو دلته دغه شخص تللی ده د رزیس کېدای شي تر ایپیکارده پورې تللی دا مثلا ایپیکارده کېدای شي چې تر ایپیکارده پورې تللی او یا کېدای شي چې ایپیکارد ته نږدې دلته دغه برخه څه ده دا کمپاکټډ ایریا ده او دا نن کمپاکشن صحیح څومره چې دغه شق ډېر ژور وي هغومره د ناروغ انځار بیا خراب وي مریضان ارتفیلر او اریتمیا ته دا مریضان ډېر مساعد دي نو دلته یو کمپاکټډ ایپیکاردیال لایر ده او یو اندوکاردیال نان کمپاکټډ لایر ده که نه دا برخه ده نو دا مریضان ارتفیلر ته ترومبوایمبولیزم ته او ventricular tachycardia او سډنډې ته دا مریضان مساعد مریضان دي نو دا جینی ایکوکاردیوګرافیک کریټیریا ده د نان کمپاکشن کاردیومیوپاتي ایزولیټډ ventricular نان کمپاکشن کاردیومیوپاتي نو وایي تاسې باید کوایګزسټینګ انومالي ونه لري یعنې یو ماشوم بل انومالي ونه لري قلب نور جوړي
یوازې همدا شی پکې تاسې پیدا کړئ همداسې نه یې یو مریض یونیوینټریکالي که نه هغې کې تاسې دا شی وګورئ یا وینټریکول سپټل ډیفیکټونه ولري یا تیترالوژي فالوتي که نه یا سترالینګ دا شیان دي پکې هغه نه وي پکې نور کریکټریسټیک اپیرنس ولري په کریکټریسټیک اپیرنس کې داسې داسې ترابیکولیشنونه دي د ترابیکولیشنونو ترمنځ بیا ریزیسس مثلا دلته یو ترابیکل راغلی دی د دې ځای نه تر دې ځای پورې درست بل ترابیکل راغلی دی داسې بل هم داسې دغه ترابیکل ده دا هم ترابیکل ده دا عضلات است درست اوس دلته ترابیکلونه یي ډېر ترابیکلونه یي د ترابیکلونو ترمنځ پورې دا شق داسې تللی د پیکر تر نږدې برخو پورې د دوه ترابیکلو لکه د ګوتو دغسې ده که نه د یو ترابیکل یې د ترابیکل او د ترابیکل ترمنځ هم دا شق تر اخره پورې تللی داسې No, numerous excessive prominent trabeculation and deep intertrabecular recesses. See? Das مزاوية بين موجودين. See? Intertrabecular space ده دي وینه نه ډکي. په دې سیزینې داسې امراسته ده چې هغې کې ترومبوزونه را جوړېږي. See? دا اکثرا دلته ترومبوزونه نه وي دومره لکه هایپرایزونیفیک سندروم غوندې که نه نو اکثرا دلته ویني خو دا مریضان هم ترومبوز ته مساعد مریضان دي په دې سم دا برخه څه ده یو څه ترومبوز ته جوړېږي خو دا زیاتره دلته وینه داخليږي د ریزیسس ته end systolic د سیستول په اخر کې کنه ratio of non compaction to compacted layer greater than to differentiated trabeculation داسې مطلب دا داسې دغه نن کمپاکټډ ایریا ده او دغه برخه څه ده دا کمپاکټډ ده د دې ارتفاع څه د دې ارتفاع تقسیم کې د دوه نه به ډېر د سیستول په اخر کې دا جیني کرایټیریا ده د نن کمپاکشن کاردیومیوپاتي لپاره نه ډېره کمه ده ډېره کمه ده په دغه دومره وخت کې داسې وبولسې یو 15,000 مریض به هم کتلې که نه نو دې کې یو مریض و په چین کې هغه یو ډېره مخصوصه منظره یې درلوده هلته د دوه دغو ترمنځ د دوه پاپیلري مسل ترمنځ یو دلته او یو دلته دلته خو دغه پاپیلري مسلونه شته که نه دغلته یو ډېر کوچنی شاخ چې اکثره سړی نه متوجه کېږي ورته صحیح دلته یو شاق و چې هغه نن کمپاکشن راپور ورکول څه یو مریض ترکیې کې یو ماشوم و 18 کلن داسې شاوخوا دلته یو شاق دغسې درلوده ترابیکولیشن شی نه درلوده لکه دا د جینس کریټیریا غوندې دا شی پکې نه و یو شاق یې درلوده یو مریض بل په چین کې و هغې ډېره یو ښایسته منظره درلودله لکه د دې دیوال په سر داسې خارداره سیم تېر کړی داسې ورته سره یې درلوده ډېر ښایسته منظره وه
بیا بالاخره نتیجه په دې سره چې دې ته نن کمپاکشن راپور وکړه دلته وایي دغه شاخونه دې ترمنځ که نه دا خو د هغوی کار و همدغه شی بالاخره بل شی ورته پیدا نه شو دا ډېر ښایسته مایوکار و داسې لکه خارداره سیم داسې پیدا کړی دې ته نن کمپاکشن راپور وکړه او یو د موږ خپله مریضه وله دلته کابل کې شو بازار وله یو ښځه 50 شپېته کلنه وله هغې د سنکوب حکایه کوله ځینې وخت وایي سنکوب پلپیټیشن پیدا شي وایي سنکوب ته ولاړ شم نو هغه یو ځل یې ای سي جي ورته واخیستله یو پی وي سي درلودله اریتمیا یې درلودله بیا به دې له غریبۍ نه هغه بېته بلاکر نه شو دوام نه شو ورکولی بیا به یې دغه کړو بیا بالاخره ما دې ته ویل مې راځه خیر یو ایکو درته وکړم نو هغې ته هم دغسې رایګانم ایکو وکړله د هغې دلته په ضروې کې یو شق دلته و یو شق په دغې جې کې و او یو شق دغې جې کې و داسې شقونه درلودل 50 کلنه ښځه وله اریتمیا ته ډېره مساعده ښځه وله که نه امیدارون دا شیان خو هسې اخیستلی نه سول هغه بېتبلکر دوام نه شوی ورکولی د اقتصادي فقر له وجې نو کله کله به د اریتمیا ورته پیدا شوله اریتمیا به ورته پیدا شوله بیا د اریتمیا په بیس کې به سنکوب ته ولاړله بیا به بېرته راجوړه شوله او پی وي سي یانې درلودل هر وخت به د سی سی جي ورته اخیستله پی وي سي به پکې راتللې نو تر ټولو دا 10-15 زره مریضو کې که نه فقط 3 کیسه راجوړ شوي که نه او اریتموجینیک رایټ ventricular dysplasia چې دا هغه مې تر اوسه پورې یو کیس لیدلی ده او د هغې واقعات هم ډېر کم دي د اریتموجینیک رایټ ventricular dysplasia واقعات هم ډېر کم دي نو ځینې وخت د اریتموجینیک رایټ ventricular dysplasia مریضان ته انفرکشن په لوحه باندې تداوي کېږي هغه والموشن هم درملکي یو شی لري یا د ventricular tachycardia او د شیانو تداوي اخلي مایوکاردایتس چې دا په افغانستان کې ډېر ده د انفکشن له وجې نه نو مایوکاردایتس واقع ډېر دي د مایوکاردایتس مریضان اکثرا مخفي تېرېږي مریض یو انتان لري یو نمونیا یې تېر کړی یا وایرال اپر ریسپیریټري ټراکټ انفکشن لري د هغې انفکشن لپاره موږ او تاسو تداوي کوو مریض تبه لري تاکیکاردیا لري فکر کوو چې انتاني موضوع ده که نه خپل انتان تداوي کوو نو مایوکاردایتس مریض که درته راشي هلته بطینات نارمل سایز خو مایوکارد خو التهابي ده یو سیستالیک ډسفنکشن ورکوي دلته به ګورئ چې ضخامت جوړ ده دسامونه جوړ دي هیڅ مشکل نشته ده په دې ورځو کې مریض یا هم دا اوس تبه لري یا یې تبه تېره کړې ده نو مایوکارد ګورئ چې تقلصیات نه لري سم نه ده یوازې زیاتره سیستالیک ډسفنکشن ورکوي خو سیستالیک ډسفنکشن څه ورکوي هغه بیا خامخا دیستولیک ډسفنکشن ورسره وي ډېری هغه مریضان چې بیا د مایوکاردیت نه راجوړېږي دا مایوکاردایتس وخیم سیر کوي دا مریضان بیا دایلیټډ کاردیومیوپاتي خواته ځي یعنې دغه دایلیټډ کاردیومیوپاتي مریضان چې موږ او تاسې ګورو د دې ډېر خو ایډیوپاتیک خو ځینې داسې مایوکاردایتس پیدا کړی بیا وروسته جوړ شوي نه دي هماغسې جوف کرا لوی شوی ده او یو د دایلیټډ کاردیومیوپاتي منظر یې ورکړی ده سیستالیک ډسفنکشن دا شیان یې ورکړي دي نو فقط یو مریض چې په هغه خپل موقع کې چې موږ لیدلی و هغې سره بیا اریتمیا وله یو ډېر تاکیکاردیک و مریض ډېر تاکیکاردیا یې درلودله چې په کالسیم چینل بلاکارو په دې دغو بیخي نه کنټرولېده بیتا بلاکر یې کمباین کړي ول ډاکټر صاحب ورته په دواړو نه کم دغه کېدو مریض یو ریسپیریټري ټراکټ انفکشن درلوده وروسته د هغې نه هم دغسې تاکیکاردیک شوی و دلته چې راغی سیستالیک فنکشن تقریبا ایجکشن فراکشن په 30% کې و بیا دې ته چې ایډیا ورکول سوله چې مایوکاردایتس ده پوهېږئ په کورتیکوسټیروید باندې کنټرول کړو مریض ته یې کورتیکوسټیروید ورکړ چې هغه التهاب راشو که نه مریض یې بله ورځ راخته بیا د بیتا بلاکارو بیا د کلسیم چینل بلاکارو نه ریټ اتیاو ته راغلی و نو مایوکاردایتس ځینې وخت یې داسې منظره ورکوي خو مریضي چې ده سیر بیا متفاوت د دې لپاره دی چې هغه خپل انتان سره هم ده که نه وخیم سیر کوي
نیکی لنډمهالی ده مزمن انتان ده انتان مزمن خواته ځي که حاد ډول بیرته ورکېږي نظر هغې ته تفاوت کوي نو نور څه شی نه لري په مایوکاردایتس کې یوازې سیستالیک ډسفنکشن ایکوجینیسیټي د مایوکارد څه ده په التهاب کې زیاتېږي لږ خو بیا تفاوت یې دومره موږ او تاسو نشي کولی چې هغه التهابي مایوکارد د غیر التهابي نه تشخیص تفریقي کړو هسې نشو کولی یوازې دلته ګورو چې یو سیستالیک ډسفنکشن رامنځته شوی ده مریض ته به پیدا کړې ده دغې ته راپور ورکوو چې احتمال د مایوکاردایتس ده وي که نه خو داسې تقلصیت سم نه و سیستول سم نه و خو هماغه والموشن ابنارمالتي شو لکه خو یا به هایپوکینیټیک یا به کینیټیک کوم ځای که نه نظر د وخامت د التهاب ته که نه التهاب څومره وخامت لري والموشن ابنارمالتي خو یي خو فقط موږ او تاسو دومره ګورو چې سیستالیک ډسفنکشن ده انتان یې تېر کړی ده یو آیډیا ورکوو چې مایوکاردایتس نور خو التهاب خو په بایپسي کې تشخیصیږي بل چېرته خو نه کېږي دا و کاردیومایوپاتي